अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको नेशनल ई एकेडमी ता पखैर राले नन जमंग सरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 दे क्वेश्चन नंबर 5 के मंग तवयो वही मैट्रिक्स ए मंगल राखले शेवे 2 - 3 u 0 एंड मैट्रिक्स बी मंगल राखले शेवे दे v - 3 5 w और मंग तदा वही फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v w आर a and b equal मंग लद्वा मैट्रिसेस राखले शेवी दी और मंग तदा वही द u v और w द दी पजे बाने मंग कम एलिमेंट्स पुट को چې دا دوانه میټریسز زمنګ سره برابر شي نو تاسو ته پته ده چې زمنګ سره دوه میټریکسونه ایکوال کله چې کله دا غي آرډر سیم وي نمبر فرست دویم نمبر خبره پکې دی چې دوه میټریکسونه به ایکوال هلي چې دا غي کریسپونډینګ الیمنټس دا برابر وي نو د دې میټریکس A او د میټریکس B آرډر خو دوانو سیم دي اوس موږ کریسپونډینګ الیمنٹ برابر او دلته دا خبره معلوم لیکل چې ټو میټریسز اف سیم آرډر are equal if their corresponding element are same اوس ګوره زمونږ سره په میټریکس A کې په فرست رو او په فرست کالم کې 2 موجود دي نو دا 2 چې زمونږ سره میټریکس A او میټریکس B موږ برابر وو نو دلته چې په کم پوزیشن زمونږ سره کوم انسا موجود ده په میټریکس B کې هم په پوزیشن دغه انسا موږ لا پکار ده دلته زمونږ سره 2 موجود دي په فرست رو په فرست کالم کې نو په میټریکس B کې زمونږ سره په فرست رو او په فرست کالم کې 2 پکار دی خو دلته زمونږ سره وی لیکل شوی دی نو که چرته مونږه د دې وی په ځای باندې مونږه څه شی ولیکو د دې په ځای باندې مونږه 2 ولیکو نو بیا به زمونږ سره دا کریسپونډینګ الیمنٹ برابر شي -3 او -3 دا دوانه کریسپونډینګ الیمنٹ خو سیم دي دلته زمونږ سره په میټریکس A کې په فرست رو او په فرست کالم کې زمونږ سره u لیکل شوی دی نو په میټریکس B کې زمونږ سره په فرست رو او په فرست کالم کې هم د قویلیو پکار دا چې څنګه دلته هغه شان دلته پکار دلته زمنګ سره یو دی په میټریکس B کې زمنګ سره 5 دی نو کله یو په ځای باندې مونږه 5 ولیکو نو دا دوانه کریسپونډینګ الیمنٹ به زمنګ سره برابر شي u is equal to 5 د دې نه علاوه زمنګ سره په میټریکس A کې په سیکنډ رو فرست کالم کې زمنګ سره 0 لیکل شي سوري سیکنډ رو سیکنډ کالم کې زمنګ سره 0 لیکل شوی دی دا رنګ په میټریکس B کې زمنګ سره په سیکنډ رو سیکنډ کالم کې W لیکل شوی دی نو کله W په ځای باندې منګرلتا 0 ولیکو نو دا دوانه کریسپونډینګ الیمنټس وا برابر شي نو دا زمنګ سره د U V او W ویلیوز کله V په ځای باندې موږ 2 ولیکو د U په ځای باندې موږ 5 ولیکو او د W په ځای باندې موږ 0 ولیکو دا دوه میټریسز به زموږ سره څه شي دوه میټریسز به زموږ سره ایکوال شي اوس راځو کوېسچن نمبر 6 لا کوېسچن نمبر 6 موږ ته دا وایي موږ له دوه میټریکسونه راکړي یو میټریکس دا دی بل میټریکس دا دی د دې دوه میټریکسو په مابین کې موږ له یو ساين راکړل شوی چې دا زموږ سره ساين اف ایکویلیټي ده د ایکویلیټي یو ساين موږ لګیون دی دا د ایکویلیټي ساين موږ ته دا شو کوي چې دا دوه میټریسز ایکوال دي او چې دوه میټریسز ایکوال دي نو د دې نمنګ ته دا پته ولګي دا چې د دوه آرډر هم سیم دی او د دې دوه میټریسز کریسپونډینګ الیمنټس هم سیم دي اوس موږ نه کوېسچن څه کوي کوېسچن موږ نه دا کوي وای په دې دوه میټریکسونو کې څه ویریبلز دي ویریبل یو x دی y دی z دی a b او دا رنګ c تاسو وای د دې ویریبل قیمتونه معلوم کړئ A B C X Y Z د دې درې څلور شپږو ویریبلز قیمتونه معلوم کړئ خو موږ ته دا ویلې شوي چې دوانه میټریکسونه ایکوال دي چې دوانه میټریکسونه ایکوال دي موږ ته دا پته ولګي چې آرډر یې سیم دی آرډر خو الریډي دوانو سیم دی د دې آرډر هم چې کم دی 3/3 دی او د دې آرډر هم چې کم دی زموږ سره 3/3 دی دویم چې کوم کنډیشن دی زموږ سره هغه دا دی چې کریسپونډینګ الیمنٹ به یو بل د دې دوانو سره برابر وي نو د دې کریسپونډینګ الیمنٹ x + 3 د x + 3 کریسپونډینګ الیمنٹ دلته څه شی دی 0 دی نو x + 3 د څه برابر شو د 0 برابر شو مونږ خو د ویریبل قیمت معلومو نو چې د x قیمت اوس مونږ معلومو د x د خوانه به دا +3 یا په -3 باندې ختم کړو دی په اډیټیو انورس او بیا په سمپل چې کوم دی دا +3 اخوا شفت کو د دې ساين به چینج شي -3 وشي نو x is equal to -3 دا زمونږ سره د x ویلیو موږ د x ویلیو معلومه کړل
اوس z plus 4 د z plus 4 د دې کرسپانډینګ الیمنٹ زمونږ سره څه شی دی 6 دی نو z plus 4 دا برابر د څه دی دا برابر دی د 6 اوس مونږ څه شی معلومو مونږ z معلومو د z سره چې کوم دی 4 دا په جمع کې لیکل شوی دا 4 به مونږ په ماینس باندې ختمو او یا مونږ به دا 4 اخوا واړو د دې چې کوم ساين دی دا به څه شي دا به چینج شي نو دا 4 چې کوم دی مونږ اخوا شفت کو 6 د ساين پازیټیو دا نیگیټیو شو نو z به زمونږ سره برابر شي 6 ماینس 4 2 د z ویلیو زمونږ سره رااله 2 اوس بیا زمونږ سره د 2y ماینس 7 د دې کرسپانډینګ زمونږ سره دی 3y ماینس 2 نو مونږ دا دوانه کرسپانډینګ الیمنٹ به یو بل برابر وي 2y ماینس 7 دا به برابر وي د 3y ماینس 2 اوس که دلته مونږ د ایکویشن ته وګورو مونږ خو y معلومو خو د ایکویشن دوانه سایډونو ته زمونږ سره y او y موجود دي نو چې داسې کیس کله راشي چې زمونږ سره یو ایکویشن او مونږ ویریبل معلومو ویریبل دوانه سایډونو ته موجود دي په داسې کیس کې و مونږ داسې کار کوو چې ویریبل ته به ګورو چې د ویریبل کوپیشنټ کم یو کوپیشنټ وړوکی هغه وړوکی کوپیشنټ والا به ختمو او مونږ به ویریبل معلومو که دلته مونږ وګورو دوانه سایډ دا 2y دی زمونږ سره دا 3y دی کوپیشنټ د 2y زمونږ سره وړوکی دا 2 دی هغه 3 دی نو دا 2y به مونږ څه کوو دا به مونږ ختمو نو دا به څنګه چلو کو دا مونږ اخوا شفت کو ماینس 7 په خپل ځای دا رنګه دا ماینس 2 به دې خوا را شفت کو دا به زمونږ سره پلس 2 شي 3y په خپل ځای باندې ولګي او 2y به مونږ اخوا شفت کو دا به ماینس 2y شي ماینس 7 پلس 2 دا زمونږ سره شو ماینس 5 او دا زمونږ سره 3y ماینس 2y 1y 1 لیکل ته ضرورت نشته already understood دا صرف بدل د مونږ څه شی ولیکو y د y قیمت زمونږ سره 5 شو مونږ د x y z قیمت فایند کو اوس د a b c قیمتونه زمونږ سره چې کم دی پاتې دي نو دلته زمونږ سره -6 د -6 کرسپانډینګ -6 دا برابر دي a minus 1 د دې کرسپانډینګ زمونږ سره څه شی دی -3 دی نو a minus 1 is equal to -3 مونږ خو د a قیمت معلومو دا -1 به اخوا شفت کو دا به زمونږ سره شي +1 نو a is equal to -3 + 1 دا به زمونږ سره شي -2 د a قیمت هم زمونږ سره معلوم شو چې -2 دی و زمونږ سره 0 او دا رنګه 2c + 2 0 او 2c + 2 دا د یو بل کرسپانډینګ دی نو 2c + 2 is equal to 0 مونږ خو دلته قیمت معلومو د سی د ټول ناول چې د سی سره کم سیزونه په پلس کې دي یا سره په ماینس کې لاول به ختمو او بیا به د ضرب والا یا تقسیم والا ختمو نو د سی سره د ټول ناول +2 په جمع کې دا به مونږ اخوا شفت کو نو 2c چې اخوا شفت شي -2 بشي اوس به مونږ څه کار کوو د سی سره چې کم دی 2 په ضرب کې دا 2 به مونږ په تقسیم باندې ختمو ډیوایډډ بای 2 دا دوانه به کینسل شي c is equal to -2 2 او 2 د یو بل سره کینسل شو او جمع تقسیم منفي یا جمع ضرب منفي د دوانو نه څه شی راځي منفي راځي دا -1 زمونږ سره پاتې شو دا زمونږ سره د c قیمت لاست کې زمونږ سره صرف د b قیمت زمونږ سره پاتې دی نو زمونږ سره b - 3 د دې کرسپانډینګ زمونږ سره دی 2b + 4 نو b minus 3 is equal to 2b plus 4 دوانه سایډ ته زمونږ سره چې کوم دی ایکویشن دوانه سایډ ته زمونږ سره ویریبل موجود دی بی موږ به یو ویریبل ختمو کم یو به ختمو چې کم یو کوپیشنټ وړوکی دی د دې بی کوپیشنټ زمونږ سره وړوکی دی د 2b غټ دی دا موږ خو شفت کو -3 is equal to 2b minus b او +4 نو -3 is equal to 2b minus b دا به زمونږ سره 1b یعنی چې صرف b به پاتې شي او +4 دا +4 به اوس موږ ختمو په -4 باندې یا به موږ دې خوا را شفت کو نو -3 - 4 is equal to b -3 - 4 دا زمونږ سره راغی -7 which is equal to b نو موږ د x قیمت هم فایند کو د z قیمت د y د a b c درې شپږ وانه قیمتونه موږ فایند کړل اوس که چېرته دا قیمتونه موږ واپس په دې میټریسز کې پوټ کو
او موږ ردی چې کوم اپریشن د اپریشن موږ وکړو نو دواړه میټریسز به زموږ سره بالکل ایکوال الیمنټس راکړي. دا و زموږ نننی لیکچر. په نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله د ایکسرسایز 1.1 لاست کوېسچن موږ سال کوو. تر هغې پورې د الله پامان.